السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسې ورور احسان الله سراج. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د هم ماسټر کمباټ د 6 میلیونه کوین او د کلي خلاصولو طریقه درته ښیم. ملګرو، تاسو به دغه ټلګرام ته داخل سئ، هم ماسټر کمباټ به راخلاص کړئ. چې کله تاسو دغه راخلاص کړئ ملګرو، نو دغه لوډینګ اخلي. دغه لوډینګ چې کله پای ته ورسېدی ملګرو، تاسو په دغه ځای کې دغه ډیلی باندې چې تاسو کله کلیک ورته واخیستئ، په دغه ځای به تاسو داسې 2 واره کلیک ورته واخلئ. دلته یو ټیپ دی او بل چې دی لان فریز دی. ټیپ فقط 1 واره کلیک او لان فریز تقریبا داسې تر 1 سکنډې پورې داسې ګوته د سکرین باندې کش کړئ. بس دې ته ټیپ لان فریز او بل دا چې دی ټیپ دی ملګرو. نو په دې طریقه باندې تاسو ته زه هره ورځ په ټلګرام کې دغه 1 میلیون کوین تاسو ته پرېږدم. دا به تاسو په کتابچه باندې ولیکئ او یا هم تاسو دغه رقم طریقه ورسره وکړئ ملګرو. کله چې تاسو دغه رقم طریقه ورسره وکړه ملګرو، دغه به تاسو اوس راخلاص کړئ هم ماسټر کمباټ. کله چې ما هم ماسټر کمباټ راخلاص کړئ، زه تاسو ته اوس درښیم. ګوره دغه کرښې دغه او دپاره تقریبا 3 واره لان فریز، هغه به تاسو دغه ځای ته راسئ. ډیلای ته به تاسو راسئ دلته ملګرو، دا ځای ته ګوره. بیا به تاسو دا ځای داسې باندې اوس ملګرو، دا ځای چې مو کله باندې وه، لان فریز دپاره به تاسو داسې په سکرین باندې ګوته کش کړئ 3 ځلې. دا دی او ولیکل سو. د کی دپاره بیا لان فریز، ټیب او لان فریز، او بیرته د ایکس دپاره چې دی لان فریز، 2 واره ټیب او بیرته لان فریز. کتلی سئ ملګرو چې موږ ته 1 میلیون کوین چې دی هغه راکړل. تقریبا اوس به زه تاسو ته درته وښیم چې څومره سوله زما کوین. تقریبا 46 میلیونه وه، نو اوس فکر کوم چې 40 به اوښتې وي ملګرو. تاسو کتلی هم سئ 40 واوښتل. نو اوس راځو د تاسو ته یو بل مهم شی چې زه په خپل ټلګرام کې درته پرېږدم، هغه دغه د هم ماسټر 15 میلیونه کوین. دغه به تاسو په کومه طریقه باندې راخلئ ملګرو؟ د هغه دپاره به تاسو بیرته راسئ هم ماسټر کمباټ ته چې تاسو کله راغلاست. ډیلای کمبو ته به دلته تاسو ډیلای کمبو ته به تاسو چې کله راغلاست ملګرو، ګوره دغه 3 خانو کې به تاسو په دې 3 خانو کې به تاسو دغه کوډونه اضافه کوئ ملګرو. زه راځم د موبایل ګالري ته. د موبایل په ګالري کې دغه دپاره ویب 3 انسټاګرام، دا به تاسو دلته په کوم کې پیدا کوئ؟ دلته به تاسو داسې لاندې راسئ، ویب 3 به تاسو دلته پیدا کوئ. نو که چیرې په دې کې نه وه، مارکیټ ته راسئ. یو فی آر جي ټیم دی، یو بل مارکیټ دی. په مارکیټ کې به تاسو دلته ګورئ، لاندې چې تاسو کله راغلاست ملګرو کتلی سئ دغه دی. دا تاسو ګورئ، دا چې مو کله باندې وه تاسو راسئ ملګرو. دا یوه دانه ماته خلاص سو. د دویم لپاره دا خو ویب 3 انسټاګرام په نوم باندې. اوس به تاسو بیرته راسئ، دویم دپاره به تاسو بیرته راسئ ملګرو. دغه سپیکال ته به تاسو راسئ. سپیکال ته چې تاسو کله راغلاست، دلته به یو ځلې چیک وي چې کوم دانه دی په دې کې نسته، نو بیا به تاسو نیو کارت ته به تاسو راسئ. په همدې ځای کې به تاسو ولټوئ. که چیرې دلته هم نه و، تاسو ته یې انشاءالله زه پوره طریقه په همدې ویډیو کې درته ښیم. چې کله داسې یو اپلیکیشن وي، دغه کوم کارډونه چې پکښې کې وي، د هغه لپاره بیا لیول پکار دی. د لیول لپاره تقریبا نور ځای ته به تاسو ځئ، هغه طریقه هم انشاءالله زه درته ښیم. دا ګورو چې په کوم ځای کې ده، کوم لیول کې ده. دلته چې تاسو کله راغلاست ملګرو، دې کې به تاسو وګرځئ.
دغسې لاندې ځو. په همدې کې یو ځل یې وګورو. ټایم ته راسئ. په ټایم کې به دلته تاسو وګورئ دغه ملګرو دغه دی. دا به هم تاسو راخلاص کړئ. ګوره دریم پاته سو. د دریم لپاره ټلګرام مینف لنچ دغه ځای کې به تاسو بیا راسئ. سپیکال کې دلته پیدا کېږي دا. دا به ملګرو دا به هم راخلاص کړئ. کتلای شئ چې 5 میلیونه کوین دلته موږ ته اضافه سوله. اوس یې ګورو هغه مخکې 27 میلیونه وه، نو اوس یې ګورو چې څومره رسېدلي دي. تقریبا اوس 52 ته کوین ورسېد، 52 میلیونه. تاسو یې دلته کتلای شئ ملګرو. او بل بهترین کار د دې ده دا دی ملګرو چې تاسو به دغه په همدا طریقه باندې دغه رقم په دې کې کار کېږدئ. په دې اپشن باندې به تاسو داسې کلیک کوئ تر څو پرې دغه ستاسو کوین زیات شي. تقریبا اوس به وګورو چې د هماسټر کمباټ د لاسي کېدو څو ورځې پاته دي. یو پله به دغه کوین ځان لپاره اضافه کړو. اوس به تاسو دلته ډراپ ته چې تاسو کله راغلست 7 ورځو کې دا لیست کېږي. کتلای شئ د سپټمبر پر 26 باندې دا لیست کېږي.